ګرانو مالدارانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې تاسې روغ او جوړ اوسېږئ. د خوسیو د بلاربېدلو د طریقې په اړه باندې ډېرو دوستانو ملګرو نه مونه پوښتنې وکړلې. د همدې د خاطره چې مالدارانو ته مو دا پیغام ورسېږي، هغوی چې په لرو سیمو کې پراته دي کولی شي چې د دې طریقې نه کار واخلي. د ده ګټه خو دا ده چې تاسې به له زیان نه بچ شئ. دویمه ګټه یې دا ده چې هغه خوسۍ چې په هغې وخت تېرېږي او هغه زړېږي او وروسته بیا د بلاربېدلو توانایي د لاسه ورکوي، نو تاسو باید دغه طریقه تطبیق کړئ. په یاد ولرئ هغه خوسۍ چې وزن یې نه پوره او صحیح تغذیه شوې نه وي، هغې ته انتظار وباسئ او بیا یې ورته دا طریقه تطبیق کړي. زه امید لرم چې دغه طریقه کولی شي ستاسې غواګانو ته یا فارمونو ته عاید نور هم زیات کړي. د خوسیو د بلاربېدلو طریقه ده. اکثره ملګري دوستان چې د هغې د خوسۍ عمر 12 میاشتو ته رسېدلی دی، د 12 یا د 14 میاشتو منځ کې دي او د هغې قدونه هم 110 سانتي پورې رسېدلی دي، یا د خپل نسل مطابق اول نسل دی یا دویم نسل دی چې څومره وزن او څومره قد هغې ته پکار هغې ته رسېدلي دي، مګر د دې سره یې غویمه شوي نه دي یا د غویمتوب علایمې نه دي ښکاره کړي یا تاسو نه دي لیدلي، نو د دې دپاره چې دی موږ یوه خاصه طریقه لرو. د دغې طریقې په واسطه کولی شو چې خپلې خوسۍ تاسو په خپل وخت باندې بلاربه کړئ. په دې طریقه کې د خوسیو د بلاربېدلو کچه چې ده هغه 50% پورې ده. د دې طریقې د کارولو دپاره تاسو لاندې درملونو ته اړتیا لرئ. اول درمل چې دی هغې ته د جینارچ هارمون وایي، دویم درمل ته چې دی د پروسټاګلانډین هارمون یا PGF الفا 2 وایي. د دې د خاطره چې تاسو پرې پوه شئ، نو ما د جینارچ هارمون په دغسې نښه ښودلی دی او د PGF الفا 2 چې دی هغه په دې شکل باندې مې ښودلی. په بازارونو کې دا په مختلفو نومونو باندې پیدا کېږي. تاسو کولی شئ چې نږدې حیواني دواخانې نه دا درمل ترلاسه کړئ. ښه، راځو دا څنګه تطبیق کېږي. مثلا ما یو خط اچولی د دې ځای نه، صحیح ده، د دې ځای نه تر دې ځای پورې دی. راځم په اوله ورځ باندې مثلا سهار 8 بجې ما چې تطبیق کړ PGF الفا 2 یا چې تطبیق کړ پروسټاګلانډین هم تطبیق کړ. 10 ورځې انتظار کوو، په 10مه ورځ باندې بیا دا تطبیق کوو، صحیح ده. نو 10 ورځې بیا انتظار کوو، د هغې نه یعنې په 20مه ورځ باندې چې تطبیق کوو د جینارچ هارمون دغه کوو تطبیق کوو. د هغې نه 7 ورځې اخوا چې دی بیا د پروسټاګلانډین یا د PGF هارمون چې دی دا تطبیق کوو. 2 ورځې انتظار کوو او د 2 ورځو نه وروسته چې دی بیا چې ووهو جینارچ ووهو. د دې 2 ورځو نه وروسته 10 نه تر 14 ساعتو انتظار کوو او خوسۍ ته راساً څه کوو، القا ورته کوو. یعنې تاسو په دې جریان کې که چېرته ستاسو خوسۍ چېرته غویمه شوله، تاسو کولی شئ چې القا ورته وکړئ. که چېرته غویمه نه شوله، نو دا تقسیم اوقات چې دا به څنګه کوئ، جاري به ساتئ. په دې ځای کې به خامخا دې خوسۍ ته القا کوئ. په همدې ترتیب باندې کله چې تاسو دا تقسیم اوقات تطبیق کړ، نو په 45مه ورځ باندې به چې دی خپل ډاکټر راوغواړئ او د خوسۍ وچ او بلار به معلومه کړئ. که چېرته مو خوسۍ وچه وه، نو کولی شئ چې تقسیم اوقات بیا د سر نه تطبیق کړئ. هغه کسان چې غټ فارمونه لري، هغوی کولی شي چې 5 خوسۍ، 6 خوسۍ یا 3 خوسۍ یا 10 خوسۍ راواخلي، په ګروپي شکل باندې په یو ځای ټولو ته دا پروسه تطبیق کړي. نو که په هغې کې نیمې بلار به شي، نیمې به بیا پاتې شي، نیمې کولی شي چې دوباره تر هغې پورې دا طریقه جاري وساتي تر کومه پورې چې خوسۍ هم څنګه شي، حمل واخلي. دا طریقه د هغه خوسیو دپاره استعمالیږي چې کومې خوسۍ غویمه کېږي نه په اسانۍ باندې. اول دویم هغه خوسۍ چې هغه د غویمتوب علایمې تاسو ته نه دي ښودلي. په همدې ترتیب که چېرته ستاسو فارم کې ستاسو خوسۍ وزن او قد اخیستې او غویمه شوي نه، کولی شئ چې همدغه طریقه تاسو مخکې کوئ. که دغه طریقه تاسو د جدول په شکل باندې یا د هفتې په شکل باندې وښیم، نو هغه به داسې مثلا تاسو باید یو جدول ولرئ داسې چې هغې کې اونۍ، هفته 1 2 3 4 5 د 6 او دې ځای کې دا یکشنبه، دوشنبه، سهشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه او شنبه، صحیح ده. مثلا د سهشنبې په سهار باندې تاسو پروسټاګلانډین یا PGF ووهه. 10مه ورځ چې پنجشنبه راځي سهار 8 بجې چې کوم دا تطبیق کړی وه، دا به تطبیق کړئ. PGF الفا 2 یعنې پروسټاګلانډین به تطبیق کړئ. د هغې نه وروسته په 20مه ورځ به چې تطبیق کړئ، د جینارچ تطبیق کړئ په سهار کې. بیا به 7 ورځې انتظار وباسئ. په 7مه ورځ به چې دی PGF الفا 2 ووهئ، دا به هم سهار ووهئ په خپل وخت باندې. د دې نه 48 ساعته وروسته یعنې په 2مه ورځ
په ماښام کې به چې وهي جینارج تطبیق کوي او د چهارشنبې په سهار یا په سهار 8 بجې به چې وکړئ تاسو القا به وکړئ. که چېرته په اول ځل باندې خوسۍ بلار به نه شوله او دویم ځل هم غوښتل چې دا طریقه تطبیق کړي نو بهتره دا ده چې ډاکټر تخمدان وګوري او په تخمدان باندې که چېرته کارپوسلوټم موجود نو کولی شي دا طریقه ټوله تکرار کړي. که چېرته کارپوسلوټم پې موجود نو ډاکټر کولی شي چې د دغه ځای نه کوم پروتوکول چې دی دا جاري وساتي، یعنې بیا دې برخې ته بیا حاجت نشته. خو دا د ډاکټر د تشخیص پورې اړه لري چې هغه تشخیص کړي چې آیا کارپوسلوټم شته دی او که نشته.